د ټولو زړه غواړي چې خپل هېواد ته راشي برابر کړي هېڅوک په والای کې درنه پاتې شي ټول خپل وطن ته ځي دا مو د حکومت هم غوښتنه ده موږ غواړو چې د پاکستان حکومت افغانستان حکومت او UN په دې اړه سره کېږي او یو منظم پلان موږ ته جوړ کړي خیر په یو کال کې موږ ته جوړ کړي دا ډېره اسانه خبره ده ټول دې ته دې ځینه ضرورت څوک نه پاتې خو داسې نه چې دا خلک همدې ځینه شړي دوی دلته شعار ورکړی ده د افغانستان حکومت دلته ګل وطن خپل وطن خو په دې شعار کې دا خلک دربدره کوي بېکوره کوي مهاجر کوي په صحرا کې اچوي چېرته راشي دغه شعار چې ته به دې خو د ښایسته په اندازه ورته ورکړي مسایل شرایط ورته برابر موږ صرف همدغه یو ورکوټي غوښتنه کوو او خپل چارواکو اصلي مشکل زموږ هلته ده دلته پردی وطن او پردی کټ تر نیمه شپوي دا حقیقي خبره ده د څو کال به تا پاتې کېږي تاسو وویل چې 30 کاله 15 کاله 40 کاله موږ ته به یو کال 2 کاله وخت راکړي دا 2 کاله کې ته خپله سوچ وکړه تا ته یو څو 2 کاله وخت درکړي ته په دې ټول ژوند سرمایه کې ته به څنګه پلان جوړې تا دوکان ده بازار ده کور ده مکتب ده هر څه نو دې چا زړه داده نه ده چې ته پاتې کېږي دوی یو معقول شرایط غواړي یو معقوله زمینه غواړي چې په خپل هېواد کې برابر شي خپل هېواد ته ستانه شي تر څو چې په افغانستان کې امن نه راغلی موږ نه مجبورې چې موږ افغانستان ته څوک په زور ورټېله کړي نو داسې پاکستان حکومت نه UN او د دنیاوالو نه دغه کوو چې هغوی د پاکستان حکومت سره مرسته وکړي UN سره مرسته وکړي چې ټول د افغانانو د باعزته واپسي دپاره یو لاره چاره ولټوي پاکستان د حکومت نه غوښتنه زموږ دا ده چې پاکستان حکومت صبر او تحمل مظاهره وکړي دا کوم حالت چې شروع کړی دی دا په زور باندې ایستل په کورونو ورنوتل او د مهاجرینو په داسې شکل دا خو انسانان دي دوی دلته کاروبار دی دلته بچي دي دلته کورونه دي دا کورونو سره څه وکړي دا لکه یو حادثه چې سړي باندې راشي یو دم یو څه پرې راوغورځېږي یو داسې شکل اختیار کړی دی